أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم. مخکی آیت مبارکه کی د مومنانو او منافقانو په منځ کې فرق بیان کړلو. په جهاد کې په مصائبو په ذریعه سره چې کله په مومنانو مصائب راشي نو هغوی برداشت کوي، او په منافقانو چې مصائب راشي نو دوی په هغې صبر نشي کولی. نو دې آیت کې د مومنانو او د منافقانو په منځ کې د فرق کولو بل سبب بیانوي چې هغه مال خرج کول دي. مومن چې دی دا مال خرج کوونکی او منافق چې دی چونکې هغه په زړه کې ایمان نه وي نو دی زکات او د الله تعالی په لار کې خرج کول دا دی تاوان ګڼي، نقصان ګڼي، او مومن چونکې په الله باندې او په آخرت باندې ایمانی نو دی دا سعادت ګڼي. نو دا د مومن او د منافق په منځ کې د فرق کولو دپاره دویم سبب ګویا چې دی آیت کې بیانوي. نو فرمایي چې ولا يحسبن الذين يبخلون، او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې دوی بخل کوي بما په هغه مال سره یا هغه علم سره آتاهم الله چې ورکړی دی دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضل نه. نو دوی دې دا ګمان نه کوي چې دوی په دې مال باندې کم بخل کوي هو خیر لهم، دا د دوی دپاره غوره ده. دا ګمان د دوی درست نه دی، غلط دی. بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، بلکې دا د دوی دپاره ډیر ناکار دی، ډیر بد دی. او د ناکاروالی وجه دا ده وروسته آیت کې راځي چې د دې دنیا او د دې مال د هر څه اصل مالک وارث الله تعالی دی. دې دنیا کې یو ترتیب ایښودی دی، یو جیداد د یو کس سره بیا چې هغه کله وفات شي بیا د هغه د الواد سره هغه چې وفات شي د هغه الواد ته پاتې شي. نو دغه شانتي دغه میراث وارثانو ته پاتې کیږي. نو ګویا چې دا کم مال مونږ له الله تعالی راکړی دا د یو څو ورځو دپاره د مرګ پورې دا زمونږ سره د مرګ نه پس دا د بل چا په ملکیت کې هغه لاړ شي، د بل چا شي. نو که چېرې یو سړی چې دله الله تعالی دا نمبر ورکړلو د مال او دی نه په ځان لګي او نه په الواد لګي نه په اهل و عیال لګي، محض جمع کول کوي، نو ظاهره ده
چې دغه مال نه د هیڅ پیدا وانه غستله او د پای کې زکات ورنه کړلو او په د باندې چې کم مال په ځان لګول واجب وو هغه هم ونه لګول په اهل عیال هم ونه لګو نو وبال د سر لراغه او پیدا به د وارثانو ته وځي د ماز د ځان چې دینو په تکلیف کې او په سخته کې تی واچولو دا غي نه سپیدا وانه غستل نه د دنیا او نه د آخر او دا غي پیدا دا لاړه د وارثانو ته نو ظاهره خبر ده چې دا د لپاره خو خیر نشولو نه د دنیا پیدا یو شو او نه د آخرت د بخل لوجنا نو فرمای چې بل هو شر لهم دی دا ګمان نه کوي چې ما بچت وکړو او د زکات سرمیم چلول وکړو او ځان مم گزاره وچلوله او اهل عیال سره می هم بس وخت پاس کو او ما ډیر بچت وکړو دا د لپاره غوره نه دی بلکې دا خو د لپاره نقصان دی چې دغه مشقت ستړي او د آخرت عذاب د په ذمہ باندې راغی او د دې هغه پیدا به د وارث ته وځي نو فرمای چې د دې بخل نه مراد په واجب صدقه کې بخل کول دي او واجب صدقه چې ده نو هغه په خپل ځان باندې خرج کول دي چې دته د یو شي ضرورت راغی چې څومره د هغې ضرورت شته او د خرج نه کوي نو دا ګوی چې دی په واجب انفاق کې بخل کوي یا د اهل عیال ته د یو شي ضرورت دی یو خرج کول پکار دي او دی په دغه موقع باندې هغه خرج ونه کی په اهل عیال باندې نو د اهل عیال خرچه انفاق دا په د باندې واجب دی د ونه کړلو نو دا د دې آیت مصداق دغه خلق دی یا په د باندې زکات دی یا واجب نور صدقات دی لکه قربانی یا حج شولو نو په دې موقع کې د خرج نه کړل د دې آیت په مصداق کې راځي نفلی صدقات په دې کې نه دي مراد البته د په اهل عیال کې د په تعلقدارو کې یو داسې کس دی چې د پته ده چې دا دومره مالی طور باندې کمزورې دی چې د نږدې ده چې د غربت د وجې نه هلاک شي یعنې هغه ته یا څه مرض راغلی دی د هغې د علاج وسې نه رسي یا د هغوی خرچه داسې ده چې د هغوی کمایي کمه ده او خرچه اهل و عیال او بال بچې سیوا دی نو په دغه موقع باندې د هغه سره دومره امداد کول چې دی مړ نشي دا واجب دی نو فرمای چې د دې مصداق دغه خلق دی سیطوقون دې ځای کې د دې د آخرت هغه عذاب ذکر کوي د دغه بخل نو فرمای چې زر دی چې توق په واچولی شي ما هغه مال بخیلو چې دوی بخل کړی دی بهی پای سره یوم القیامت په ورځ د قیامت حدیث شریف کې راغلی دی بخاری شریف روایت ده
چې کم خلکو چې بخل کړي او مال په واجب ځای کې نه خرج کړي نو دغه مال چې دی د دینه بیا یو خامار جوړ شي او دا خامار به د زهرو نه دومره زیات ډک وي چې په سر باندې به ویښته نه وي گنجې خامار وي او د سترګې به د سکې په شانتي او دی به د انسان په دې مرۍ نه تاو شوی او د دا وښکي چې دي دا به راکاږي او دته به وایي چې زه ستا هغه مال یمه چې تا زه نه خرج کولم نو فرمایي چې دغه مال به توق جوړ کړلی شي او د دوی په مرۍ کې به واچولی شي د قیامت په ورځ ولله میراث السماوات والارض فرمایي چې اصل حقیقي وارث د ځمکې او د اسمانونو خو الله تعالی دی یعنی یا دا مقصد دی چې د ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي او دا مال دولت الله پیدا کړی دی نو اصل مالک الله تعالی دی تعالی د وخت د پاره ملکیت درکړی دی د ژوندانه پورې او یا دا مقصد دی چې دا مال چې دا لول زموږ د نیکه سره بیا زموږ سره بیا به زموږ د بچو سره بیا به د هغوی د بچو سره نو داسې به دا ځي آخر دا چې په آخر کې به دا مال د قیامت په برپا کېدلو سره بیا الله تعالی ته پاتې شي بیا به بل څوک وارث نه وي چې هغه مال قبول کړي د قیامت برپا کېدلو د وجې نه نو فرمایي چې خاص الله لره میراث یا ملکیت د اسمانونو او د ځمکې دی والله بما تعملون خبیر او الله تعالی په هغه څه باندې چې تاسو کوئ خبردار دی خبیر لفظ عام طور باندې د باطن د پاره استعمالیږي یعنی په انسان کې چې دنه کم کیفیت دي د هغې پیژندلو ته خبیر وایي نو دا بخل هم یو باطنی صفت دی یو باطنی عادت دی نو دای د پاره خبیر لفظ ذکر کو ولا يحسبن الذين او ګمان دي نه کوي هغه کسان یبخلون چې دوی بخل کوي بما په هغه مال سره آتاهم الله چې ورکړی دی دوی ته الله تعالی من فضلی د خپل فضل نه هو چې دا بخل خیرا غوره دی لهم د دوی دپاره بل هو بلکې دا چې دی شر بد دی لهم د دوی دپاره سیطوقون زر دی چې توق په واچولی شي ما هغه مال بخیلو چې دوی بخل کړی دی به په هغې سره یوم القیامت د قیامت په ورځ ولله او خاص الله لره میراث السماوات میراث د اسمانونو او والارض او د ځمکې دی والله بما تعملون خبیر او الله تعالی په هغې باندې چې تاسو یې کوئ خبردار دی الحمد لله رب العالمین العاقب المتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین